96 ना 92 96 हाँ सही. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. 96. إن أول بيت وضع للناس. هذا المس دا آف کیا دا فرید خان دا نمبر 1 ہوگا تو نا آنے کا نمبر 1 کبل ٹچ کا دا داو کا دین وړاندې چې کوم کا اوش ندا زما په خرڅ وې دلی ها بدل ټیک شو گزاره وکړه. ان اول بیت وضع للناس. نو هسټوریکل بیک گراوند دی آیت داو تاریخی پس منظر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقره کې دا تیر شو چې بیت المقدس ته به کله مونږ کو نو هم یهود و نصارا و مشرکین ټول اعتراض کو. یهود و نصارا بوي یخالف دیننا ويتبع قبلتنا. زمون د دین مخالف دی او د قبله موافق دی. او مشرکین مکه بوي چې يدعي ملت ابراهيم ويخالف قبلته. داوا لري چې د ملت د ابراهیم تابع یم او د قبله مخالف دی. بیت الله ته مخکی نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوم رغبت داو چې دا قبله د بیت الله ته چینج شي او دا په تورات او انجیل کې هم لیکلی و. لہذا دا قبله چې چینج شو نو دوی بیا په اعتراض وکړو. یو اعتراض دا چې دا پیغمبر خواهش پرست دی، یعنی د خپل خواهش په اساس باندې کله یو کار کوي کله بل کار کوي. صحیح خبر نه. الله تعالی او فرمایل چې تاسو دا ټول دین صرف په قبله کې ور را بند کړی دی. نور څه هم ډسکس کوي. نور څه نو فرمایل چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. ایمان خو صرف دا نه دی چې کوم ډایریکشن ته ومسکه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبیین. بلکې د ایمان تقاضا ده چې په دې شینو به ایمان راړي. وآت المال على حبه. د خدای په محبت باندې مسکینانو ته، یتیمانو ته او غریبانو ته هغه ته مال ورکې. او وی فرمایل واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. زکاتونه به ورکوي، منځونه به کوي. او وی فرمایل والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. د استقامت مظاهره به کوي په بدنی مصیبت کې، په مالی مصیبت کې او په میدان جنگ کې. والموفون اذا بعادهم اذا عاهدوا. کمپرامایز او وعده چې مو کړی نو هغه پوره کوي. نو ګویا الله تعالی باټم لاین هغه يهود او نصاراو په کو. صحیح چې الله سبحانه و تعالی از ایڈریسنگ اس. صحیح نو الله تعالی فرمایي زمون په وطن کې ضرب المثل تاسو هم وی یو وی کوزه. نو کوزه کې دوه سوري دي، یو د بنا او یو وی غلبیل. تاسو څه غلبیل؟ انو وی غلبیل را پاتې دي کوزه ته وی رښتا کې دوه سوري دي. صحیح شو. نو زمون په وطن کې وی غلبیل را پاسي کوزه ته وی تا کې دوه سوري دي. صحیح نو الله تعالی فرمایل چې د پیغمبر باندې دا یو اعتراض او ابجیکشن هو کوي د خپل 200 سرود نه ګوري چې څه وایلیشن کوي. خبره دې کې رااله یو نو دغه اعتراض کوي ولا نه؟ هغه اعتراض ولا فیوز کوله. نو هغه دې مې اعتراض وکړ وی ارڅ چې دي زمونږ دین افضل څه ده چې زمونږ قبله نه د قبله نه مقدمه ده. بیت المقدس د بیت الله نه مقدم دی، زیات تاریخی دی، زیات اینشنٹ دی، زیات قدیم دی، زیات قدیم. یا بل الفاظ کې انټیک ته زمونږ قبله.
صحیح نو الله تعالی ولا دا خبره هم فیوز کړه چې دا خو دروغ وای دا څه کوي دا دروغ وای او ځکه دروغ وای چې کدوې د قبله قدامت او قدیمواله هغه مراد وي چې په مقدس مکه باندې نوم به جوړ شوی نو الله تعالی فرمای په مقدس مکه خړم بنه کور چې جوړ شوی دی هغه د بیت الله د مکه معظمه کې یوا او نمبر 2 الله تعالی او فرمایل چې وعلیکم السلام چې چره د دوی مراد د قدامت نه هغه داوی چې د دې یعنی مادي تعمیر دا گویا د بنی اسرائیل تاریخ کې لومبه د بیت المقدس شوی دی رسو د بیت الله نه الله تعالی وای دام دروغ وای دام دروغ ځکه دا تعمیر خو ابراهیم علیه السلام کړی دی هغه تعمیر خو سليمان علیه السلام کړی دی د ابراهیم او سليمان په میاشت خو بلا ډیره زمانہ ده سليمان علیه السلام خو ډیر لیټ راغلی دی چې هیکل سليمانی جوړ کړ ابراهیم علیه السلام خود هغه په لسو پیړو وړاندې نکړي خبره ذهن کې رااله اوس د بیت الله تعمیر او د دې تاریخ پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تاسو کو وې د ازمکه چې لا نو پیدا شوه نو تاسو شي کته نو جبرئیل امین ورته وې ما د ابو په مخ باندې یو سپین شاینینګ فوم کته زګ تاسو څه زګ یو شاینینګ فوم ماډل غوندو پیغمبر علیہ السلام ورته دا څه شیو ودا د بیت الله شریف ماډلو د بیت الله شریف ماډلو د څه شکل کې د سپین شاینینګ زګ شکل کې نو چې کله الله تعالی آسمان پیدا کړ او زمکه یې وغوړوله نو فرشتو ته حکم وکړ چې دا بیت الله په دغه ځای کې آباد کړي نو دا د مکی ویلی ورته خوله دې کې د بیت الله لوم بنه تعمیر چاوک فرشتو لیټران چې خدای آدم علیه السلام پیدا کړ نو د بیت الله تعمیر دا صرف بوسیده شوی نو بلکې لم شوی قرآن شوی نو آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ نو دویم تعمیر یې هغه وکړ چونکه دا بیت الله شریف چې کوم ځای دا ویلی ده او د دې ماونټینز نه ټول اوبه فلډ پدې راځي لہذا دې بیا وران شو بیا وران شو نو دریم تعمیر د آدم علیه السلام یو نوسه د زوی زوی دی او پیغمبر هم دی دا غنوم د شیث علیه السلام بابل سره خواته قبر دی زمر غلې مرته نو حضرت شیث علیه السلام هغه دریم تعمیر وکړ د شیث علیه السلام نه بعد د نوح علیه السلام طوفان کې بیا اونړېد نو سلورم تعمیر ابراهیم علیه السلام وکړ د کوم چې ذکر سوره بقره کې تیر شوی دی د دین بعد بیا دی ونړېد چې کفلړ براته د پنځم تعمیر د اسماعیل علیه السلام خسرګنای څوک خسرګنای جرهم دا قبیله نوم دی جرهم ناغه یې تعمیرو کو پنځم شپږم تعمیر د دې بلاد الشام یعنی د سیریا حکمرانانو عربی کې ورته عمالقه وای انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای نو ایمالیکایټس هغه د مکی ویلیوم دغه کنټرول کې و نو شپږم تعمیر هغه وکړ انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای ای ام ای لکه مالکیان ایمالیکیان عربی کې لیکل شي عمالقه عین میم الف لام قاف قاف دو ټکو والا قندهار والا قاف کابل والا نه کم قاف لوی قاف موږ ورته غټ قاف وایو نو عمالقه هغه عمالقه هغه یې تعمیر وکړ د شپږمو
وم تعمیر د پیغمبر علیہ السلام په بالا نکانو کې یو نکه دی داغه نوم د قصی ابن کلاب نو اوم تعمیر هغه وکړو. اتم تعمیر پیغمبر علیہ السلام پیدا شو خو لا پیغمبر نو خود مکی ویلی کې په الصادق الامین باندې مشهور خلکو نو خپل امانتونه هغه به د سره کې خودل. الصادق الامین the truthful and trustworthy پیغمبر علیہ السلام دا لقب ہے دا qualities well known qualities. نو دا بیت اللہ شریف قریش و آبادو چا قریش اغی کنڈیشن کی خود چې د بیت الله تعمیر کی چې ډونیشن ورکوي نو د حلال مال نه ورکوي نو چې پیسې را جمع کړي نو بجټ کې ډیفیسټ و ټول بیت الله په نه آبادې ده ځکه دا بیت الله شریف داسې دی ګوره دی خو ګوره داسې مستطیل غونه دی دلته نه خدای سي قوس غونه دی داسې مستطیل داسې اوس خو داسې مربع غونه دی ځکه دا عزت بار ده حکیم والا عزت نه بار ده اکچولی یاره بیت الله عزت ده ځکه دا بیت الله شریف دی داسې صحیح خدا د حکیم حساب داتنه بهر ده نو دای کی بجټ وکړو ای کی ډیفیسټ و لہذا فیصله وکړه چې چلو بس دای سره عبادت نه درس نه خو جګړه رااله د حجر اسود کې خودو باندې هر قبیله دا اعزاز او دا آنر د ځان د پاره غستل غوښتل او قریبو دیتا چې او بل پسې پوره راځته وي او بلډ شیټ شوی خو چا عقلمن پکې وي وی اوسې پرې دی سبا سحر چې څوکم دلته ډومبه راغلی داغه فیصله به فائنل او حتمی هغه څه فیصله وکړه ځکه دا هر شي لپاره سولوشن خو راوباسه دا نه چې کمپلیکیټ کېږي نه څه طریقې بچي او ناغه سار اتفاقا پیغمبر علیہ السلام د ټول نن بیر تر رسول د خدای کړه دا سوش نو دوی چرال له وی قتل نو ډیر خوشاله شو ودا خو مهرباني شو د الله ځکه صادق الامین موجود دی. پیغمبر علیہ السلام خپل کیس دی وړاندې کړ حضور علیہ السلام خپل صادر مبارک خور کړ پټو نو پای کې دا ګټه کې خو دا وې د ټولو قبیلو چیف ټینز او سرداران را وړاندې شي نه وې ټول صادر تلاش واچو نو ټولو پټو تلاش واچو وې راوچت وې راوچت کړ نو چې کې خودو ځای ته راوړسو نو پیغمبر علیہ السلام په خپل لاس غټه راواسته او الته کې خدا جګړه ختم شو. دا سیم نمبر اتم نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفات نه او کال وړاندې حضرت عائشہ ته وی رضی اللہ تعالی عنہا لو ما كان قومك حديث عهد بالاسلام کستا دا قوم یعنی مکی والا تازه په تازه اسلام کې نه داخل شوی ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه یعنی تقریبا 2 کال مخکې نو کدی تازه په تازه نه داخل شوی نو زما خواهش داو یا زما اراده داوا چې د بیت الله شهید کم د بیت الله شهید کم او 3 موډیفیکیشنز پکې وکم. نمبر اول چې دا حتیم پکې وردم نه کم. نمبر 2 دا دروازه دومره اوچته ده چې الله ورته رسي نو دا په ګراوند باندې ولګو پزماکا. او نمبر 3 چې یو بل دروازه ول دی بل سایت ته ولګو چې که څوک نه نوځي نو یو باندې نوځي په بل باندې به اوځي. صحیح. او دا حضور صلی الله علیه وسلم ارزو او تمنا وا حضور صلی الله علیه وسلم یو خو تحفظ چې داخله ګوره پروپاګاندا شروع کی
چې دنو حزم دا کړی دی چې زمونږ نشانی به نه پرېږدي. څه به کوي؟ چې زمونږ سب تاریخي نشانی به ختمه خامخا. نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ژوندې پاتې نشه. لیٹر آن چې حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر دا د حضرت عائشہ خورئیه دی. د چې کله مکه کې د خپل خلافت اعلان وکړ د بنی امیہ پر ضد، د چا پر ضد؟ د امیان پر ضد. نو دته د حدیث راورسېد، حدیث ورته د خپل خاله په حواله راورسېد چې د پیغمبر علیہ السلام تمنا وا، لہذا نه بیت الله شهید کو، د پیغمبر د ارزو مطابق آباد کو. حتیم پکې دنه کو، دروازې ولا دو جوړ کړي او دواړه په ګراوند راغولې. اوس چې کله د څوک مخالفي ناغه بستا خلاف یو موقم د لاس داس نه پریدي چې منفي او نیگیټیو پروپاګاندا ستا خلاف کې نشي. لہذا د امویانو د بصری والی او گورنر حجاج ابن یوسف دا نه هم نمبر تعمیر شاو عبد الله ابن زبیر. حجاج ابن یوسف دا د امویانو طرف نه د بصری گورنر او حجاج ابن یوسف تاریخی سره دی. لہذا هغه دا خبره دومره پروپاګیټ کړه په ټي وي او په فاکس 11 او په فلان او فلان او دا وګوره یوازې زمونږ نه باغی نه د خدای نه هم باغی دی، یوازې زمونږ نه باغی نه پیغمبر نه هم باغی دی. د بیت الله چې کوم شکل د پیغمبر زمانه کې وو په خوانه را روانو هغه شکل ولا بدل کو. دا سړی دا اراده ده چې زمونږ د دین ټول خراب کی، دا دین بدل کی. خلک یې پام کړه، څه وکړه؟ خلک یې راپورته کړه په دا منفي پروپاګاندا. لہذا مکه معظمه باندې اٹیک وکړو، مکه معظمه باندې اٹیک وکړو. ادا 3 ورځې وي چې د منجنیق لګولو، منجنیق باندې میزایل راوښتل، څه راوښتل؟ مثل تر راوښتل په بیت الله شریف. بیت الله شریف شهید شو، بیت الله شریف شهید شو. او ان د اینڈ عبد الله ابن زبیر ونیول شو، عبد الله ابن زبیر ونیول شو او هغه د بیت الله په میدان کې نه شنقه کو سسوي ورته پانسی په دار وروړه. صحیح. نو دغه گورنر حجاج ابن یوسف د په لسم وار بیت الله شریف په هغه نقشه آباد کړ چې حتیمی ته بهر کو. صحیح. دروازه ولا یو کړه او دروازه ولا زکه چې ته بیا اول شی جوړول نه شو پروپاګاندا پاره کړو. صحیح شو. نو دا موجوده کم تعمیر چې دی اکچولی دا د حجاج ابن یوسف تعمیر ولا دی. حکومت صرف هغه کې ریپیر کوي، څه دی پکې ریپیر کوي، غټ ریپیر پکې. یو شاه مراد رابع ورته وایي، کینګ مراد رابع په 1040 هجری کال کې دی تیر شوی دی. 1040 کې نو لوی موډیفیکیشن چې پکې کړو هغه شاه مراد رابع کړو. نو کدا ورته انکلود کې دا موډیفیکیشن تم تعمیر وای نو یو لسم دی. ادروایز دا لسم تعمیر دی حجاج ابن یوسف والا چې کوم ولاړ دی. اوس د بیت الله اهم سیدونه نمبر اول حجر اسود، نمبر 2 ملتزم. ملتزم دا وګوره دا بیت الله شریف دا کار نه چې دې کار نه کېږي تکانه لګېدل دی. حجر اسود بیا دې دیوال کې ته دروازه ده، دا دروازې او د حجر په میس کې چې دا کومې سره دیوال ده دې ته ملتزم وایي. سیدنا پیغمبر علیہ السلام په طواف کې راغی، دا د خپل مخ شی طرف به دې سره ولګو او الله تعالی ته به تضرع کوله. ملتزم. بیا ورپسې تاسو درشل وای نه دا دروازې لاندې شي چارچوب، دا لاندې نه چارچوب دې ته سده وای. سوې ورته عربي کې ورته سده وای. سده معنا لاندې نه درشل یا په چارچوبونو کې لاندې نه چوب. څلورم مقام ابراهیم، هغه کانه چې ابراهیم علیه السلام د تعمیر په وخت کې د لفت په توګه استعمال کړل او هغه اتوماتیکلی ابراهیم علیه السلام به لفت کو بڑا یو اپشن دوه شي
دا ګوره الکترونیک طریقې سره باندې لفټ وشان چلے دا بل شي دا حتیم مبارک پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې حتیم کې ودرېد د بیت الله کې ودرېد څنګه موږ ذکر وکړو دا صحیح سره د بیت الله سره هدي کې د خدای حکمت ته قدام په بیت الله کې دنه وي نو ته دنه صرف بادشاہان بوزي نو عام خلک بر دې سعادت نه محروم وو الله تعالی حکمت داو چې بس دای بارو ساتو ارڅو ګور دنه کې دیش حتیم مبارک اور دې حتیم د پاسا د بیت الله شریف پر ناله ده ناوا دې ته وایي میزاب الرحمت یعنی بیت الله د چتنا چې د باران او په دې ناو باندې راځي خلک ورته زر لاندې شي دغه ته میزاب الرحمت وایي چې دا وبو د رحمت دی او بل دلته حجر اسود باندې رکن دی د دې د شاته کم کارمن چې دی دې ته رکن یمانی وایي څه ورته رکن یمانی دا یمن طرف ته رکن یمانی نو ملتزم سره دغه مخ لګول دي که موقع وا حجر اسود کولول دي یا ټچ کول دي که موقع وا کین لرنه الله اکبر څه شي لرنه بس ورته مخ کول دي الله اکبر حتیم کې په حالت د طواف کې نه د طواف نه علاوه ځکه د طواف په موقع د حتیم په دروازه کې ورته نشي خوته نو هغه راوند ستا کاونټ نه ځکه هغه بیت الله کې دنه او شاخو راوند نه نو حتیم کې ودرېدل یا د میزاب الرحمت لاندې ودرېدل او رکن یمانی هغه تم استلام دی استلام دی لاسو چتول دي اول ته بیا تر حجر پورې ویل دي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا وکوله اور مقام ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطاف بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ز په طواف وګرځولم څه وکړه طواف را باندې وکړه اطاف بی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راته ټول شي نه خور دا داشه دې دا داشه دې دا داشه نو چې کله دې کانی لره ورسېدو دا کانه اوس خو یعنی دا بیت الله نو دې ته پروت دی دې موږ دلته پروت یو کیبن ونه ورجو کړل ګلاس کیبن صحیح هغه وخت کې بالکل د بیت الله دیوال سره لګیدل ان دلته پروت دا لیټر یعنی د حکومت تاسو کړل دي دلته پروت نو چې دا کان ابراهيم عليه السلام مقام یعنی د درې دو ځای پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر ته خو وی هاذا مقام ابینا ابراهيم دا زمونږ د پلار د ابراهيم د ولاړ کان دی نو حضرت عمر ورته وی د طواف نه بعد مونږ د 2 رکعاته کوو واجب دي 2 رکعاته کوو یعنی طواف چې کله سره وځلو کې د عمرې وی او که د حج وی نور پسې څه کوي 2 رکعاته کوي واجب نو ودا دې مقام ابراهيم سره خواته نه کو نو الله تعالی و چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ها مقام ابراهيم دا د مانزه ځای وګرځوي میز دې سره کلوز دا منځ کوي نو که امکان وی رشمی نو باید چلتے ہو کہ ریکمینڈڈ دے خوچ رشمی بیا التا کہ حرام دے ذکا حرام دے دا خلق لا سنن نیولی اور دوسرے کا دا دالے وان توب دے دالے وان توب دے لیکن یہ پیغمبر علیہ السلام پر خپل ہوئی وَإِلَّا فَحَيْثُ مَا أَمْكَنَا کہ دے سر اخوات نکی گی نشا کمزہ ممکن ہونا غذا ہوکنا ان اول بیت تاکک سرالم بنے کو وضع للناس چکے خودے شوی دے انسانانو لپارا نو انسانانو لپاره زکووی چې د انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی او چې کله دغه بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا چې بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا نو بیا د قیامت راځي نو قیامت سره معنا دا چې انساني دنیا ختم شوه معنا دا چې څه شو
انسان نو پته ولګی دا چې د انسانانو د بقا دار او مدار په څه شي باندې دی؟ په بیت الله شریف باندې دی. ځکه دا د الله تعالی سمبل دی. دا څه شی دی؟ دا د الله تعالی نشانی ده. ان اول بیت وضع للناس تاکہ سرلم بنے کور وضعا چے خود شوی دے للناس د خلق د فائدے د پارا للذی یقینا غکور دے ببکتا چے بکا کے دے ببکتا چے بکا کے دے. اس دا بکا مکی تا اللہ تعالی بکا ہوئے نو دا اولی ورطا ہوئے نو دو وجہ ہوئے. یو وجہ دادا چے پا تورات او انجیل کے دا مکی دا ویلی ذکر شوی دے ناغا دا بکی پناہوانی شوی دے. بیکا ویلی ورطا بیکا ویلی ذکر چی کلا دا لغاتو پہ اختلاف باندے دا اغا لفظ پرونسیشن هم بدل شي. لکه سکندر نا عربی ورطا اسکندر ہوئی مونگ ور سکندر ہو امریکان ورطا سوئی الیگزینڈر خبر دین کرا ای ورطا سوئی الیگزینڈر دی گریٹ صحیح. مونگا ہو میکائیل اگئی ورطا مائیکل ای ورطا سوئی مائیکل. مونگا ہو جبریل اگئی ورطا سوئی گیبریل صحیح. نو ذکرنگے دا ہیبرو دا مکی دا پارا کم لفظ چو اگو بیکا ویلی بیکا ویلی. نو اللہ تعالی دلتا دا مکی پا ذکر عربی کے مکہ دا خو پا ہیبرو کسا وا بیکا وا. نو اگو بیکا ویلی اللہ تعالی لفظ بیکا ذکر کا چیسا کنفیوژن پیدا نشی. کنین آخوڑی را للیان دی ایو خبری پیس گئی او مکہ وی ڈونٹ نو ذکر چیزا منگ پا کتاب کی خو بیکا دا منگ پا کتاب کی خلا بیکا دا. نو اللہ تعالی اغا لفظ ہوئے چی بے بکا صحیح. او عربی کی دا لفظ بکا مانا دا عربی کی دا لفظ بکا مانا دا انہا تبکو اعناق الجبابرہ لو اس ظالمان حکمرانان ناشی یا ظالم بندراشی بیت اللہ تا ناقوم سر فٹشی اللہ. انہا تبکو اعناق الجبابرہ بکا یا بکو عربی کی دیتا ہوئی چی چالا پدی سر بانے زورو کیا سر بنا سکتا کی سر بخانخوا کی تائی. کسوک دا ظلم پا ارادم راشی لکا دا ابرها پشان ناغم سر ٹیٹ کی اگر بانے خدای دا بل شان ٹیٹ کی چی بے راپورٹ نکی للذی ببکتا مبارک بلکہ اگر بانے خدا سے عمل کرو چی لشکر والا ٹوٹ تبا کے یواد دے بچ کا لشکر والا ٹوٹ تبا کا ابابیل بانے او دے بچ کا دے نو دے بانے دو مصیبت او شو یو کوئی دماغ ماوش شو یو سو شو دماغ ماوش شو نو دے با گن پڑا دیا سبے پڑا پلا فوزدہ بے پڑا صحیح. یو دا دین چی او دے بچ نو دے بیڈ نبا اللہ تعالی سر چپا روا چو چی سر دے لٹیٹ کم صحیح چیزا لوگ سر چپا بے روا چو مبارکن حسکور چی دیر برکت پکے چولے شوی دے وہدن او ہدن مانا چی دا دا گائیڈنس علامہ دا 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 ہدایت شعار دے دا سوتا شعار بائی دا شعار دے دا ہدایت للعالمین لمخلوقات دا پارا. نوس اللہ تعالی بیت اللہ تا یا دا اغی دن شیونو تا دا ہدایت علامہ ہوئے. لکہ تاسو گرے یہودیان اغی خپل دا دین نشانی لری سٹار آف ڈیوڈ سچے سٹار آف ڈیوڈ نجمت داود شپک کارمنی بھی نغی داغی سوئی زمانگا ستوری چی داغی پینزی اداغی داغی شپک بھی نجمت داود ورطا نجمت داود ادا اولڈ ٹیسٹمنٹ پا حوالہ باندے دا رضی زمانگا پریزیڈنٹ دوین دے زمانگا ہم نے دا زمانگا دا پریزیڈنٹ دے چی اگا آؤٹنگ کئی چرتا بلزای پلرسی صحیح کیمپ نو داغی تصوی کیمپ ڈیوڈ یعنی داود کیمپ سر دا وہی منگا سیکولری ہو منگا کا سیکولری ہے کیمپ ڈیوڈ سے درے خو مذہبی نشانی ہے صحیح خبر دین کرا ذکر سیکولرزم دا پریکٹیکل دینا دا نیچر خلاف دے
نو چې نیچرل خیر امکان نشته. صحیح. اوس که سیکولر نیمی نو دې معنا چې کیمپ ډیوډ بیا وړي کیمپ ډیوډ دی د پیغمبر ته ولې منسوب کړي. صحیح. یعنی د پولیټیکل اهم فیګر چې د پریزیډنټ هغه کوم ځای کې نو د داوود کیمپ کې. نو د داوود کیمپ خو مذهبي شی دی نو پولیټیکل فیګر دی نو پته ولګی دا چې پریکټیکل نشو. سیکولریزم پریکټیکل نشو. یو نمبر 2 چې کله دوی حلف وچتای د خپل آفس نو لاس کې دي سبا نه په بایبل باندې نو بیا خو سیکولریزم نشو ځکه پریکټیکل نه دی. اوس څه خو به کې دی کړه لاندې نو بایبل نه وي بس کې دی نو پته لګی دا چې پریکټیکل نه دی. نمبر 2 نمبر 3 هغه پلیج اف الیجنس هغه چې وای ون نیشن انډر ګاډ. صحیح. نو دغه پلیج اف الیجنس دا خو د کانسټیټیوشن یا د پالیټکس یا د سیاست دا غي اساس او بنیاد دی. څه شی دی؟ اساس. او دا هغه اساس او بنیاد دی انډر ګاډ. دا هغه اساس او بنیاد دی څه دی؟ انډر پته ولګی دا چې سیکولریزم ټو ا ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. اپن پیسہ باندې دې ټرسټ ان ګاډ. صحیح. خبر ده کړه دغه چې کانګرس نه چې اخلاص یې ورته فاکر ما سره وختي چې ورسره په دې فاده چې څه پر راس فاده راځي دا ضروري ادم وزګر د جاست نه هو دا شی وای. بلکې صرف دا نه ده د کاونټي اسمبلی ده د کاونټي اسمبلی دې ته نه له نو بعد زه وستم نو زه لړم اما باندې شروع کړ ما باندې شروع کړ نو ما سورہ فاتحه ویلا به مې بقره اخري دعایتونه ویل به مې دغه دوه ترانسلیشن او تفسیر وکړ. صحیح. او بیا دا وی لا شروع شو او ما ته دا وی هغه پریګایډینګ کوم راځي یعنی پریزیډنټ سپیکر ناغه سپیکر هغه ته بیا سرټیفیکیټ اف اپریسیشن دا. صحیح. نو ما مرګ ته وی دا مرګ بیا سره چودري شپږ وغیرہ نو ما ته وی مې نو سیکولریزم مخالفت وکړه. صحیح شو. نو ته ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. زه بلکې هغه ګروپ یې اساسي دی 15 million people who computer information available to be a part of Taiwan. Was هغه دې سره ځکه وته څنګه ګورنمنت شری تاسو په ریلیجن چلو. تاسو وايي موږ سیګل اوس په دې دا وکړه. نو نشانی مو وایي چې هغه سره دی. نو نمبر 2 د کریسچیانو دا وی کراس دی. هر چې زمونږ دا مون دی نو دا مون زمونږ اسلامیک سمبل نه دا کلچرل دی. دا څه شي دی؟ دا کلچرل دی. د اسلام سمبلز حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ سے فرمائی چې د اسلام اهم سمبل اسه ګډیر شي دي خو اهم سمبل دي څلور دي. نمبر 1 کتاب الله نو سمبل سره دا زموږ مخه را پروت. نمبر 2 رسول الله پیغمبر علیہ السلام دویم اهم سمبل دی. نمبر 3 بیت الله شریف دریم سمبل دی. او نمبر 4 صلات الله مونږ د هر انډیویډوال لپاره د اسلام شعار دی. اوس یو سړی چې مونږ وکړو چې مونږ کوي نو دا څه خبره دلیل دی چې مسلمان دی. فی آیات بینات پدے بیت اللہ کی نشانیں دے بینات شکارا. بینات مانا شکارا. مقام ابراہیم مقام ابراہیم پکې دی. ما تاسو ته شماره دانشانی صفا پکې بل نشانی دا مروه پکې بل نشانی دا زمزم پکې بل نشانی بل ډېر نشانی. فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ سوچ داخل شدیتا کان آمنا نو دا بیت الله امن ورکون کې داغه د پاره یا کان امنا سوار مامونن چې بیت الله ته څوک وردن نشو نو دې محفوظ شو. دته شي محفوظ شو. نو اوس د آیت د دې هي اپلیکیشن څه دی؟ اپلیکیشن څه دی؟ نو درې امامان وای امام مالک او شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله چې کله حرم د حدودو نه بهر هر چا هر څنګه جرم وکړ
داولی کا سیف الله خان د حرم حدود د جدې طرف نه دي 23 ملي تقریبا جدې طرف نه دي تا حج کړه فرید خان اراده لرا ها نو 23 ملي دي جدې روان شي نو 23 ملي لا پاتې مکه معظمه ته چلته سړک جدا شي یغنی ته یاد صحیح شبرا خان ته حج کړه ها مسامت نه کړ ها نو دغه ته ورسه نو الته بورډ لګیدل دی روډ فری وی دی داشي نو لیکلی دي فار مسلمز او دی اذر ون فار نان مسلمز هغه بار بار واسي د حرم د حدودنا یعنی درویش مله چې مکه ته پاتې شي نو دا څه نو جدي طرف نه درویش مله دی خو مدینه طرف نه چي دی نو بس مکه ته چې را نږدې شي ځکه دا پوینټس پیغمبر اسلام لګولې دي چا لګولې نو جدي طرف نه درویش مله کې لګولې دي خو د مدینه طرف ته بس د مکه معظمه د آبادی نه چې اوسه نو بدل ته لیکلي حدود الحرم سری کړی حدود الحرم خبره زين کړه نو د حرم حدود ته دنه چې یو سړی هر قسم جرم د حرم نه حدود نه بار وکړ او و تفصیل د حرم حدود ته نو درې واړه امامان وای اغلب سزا الته نه ورکه دولت هغه ته قانون الته نه اپلای کې قانون ورته نه اپلای کې خو امام ابو حنیفه فرمایي چې دا اپلیکیشن د هر جرم د پاره نه دی دا د هغه درو جرمونو د پاره دی صرف چې په کوم باندې دا هغه ایگزیکیوشن شرعاً لازم دی چې د مجرم ایگزیکیوټ کول هغه شرعاً لازم وي نو هغه درې جرایم دي نمبر 1 قتل عمد څه شي تصدیق قتل نمبر 2 زنا بعد الاحسان تو واده کړی بنده زناکاری کول سټونټ او نمبر 3 ارتداد بعد الاسلام د اسلام نه بعد مرتد کېدل اسلام نه بعد مرتد کېدل نو هر ارتداد اسلام بعد نه کیا یو څوک چې مسلمان یو واته مسلمان شي هر چې مسلمان شي او بیا کافر دي مرتد وي نو چې اسلامي حکومتي دغه لپاره سزا د ایگزیکیوشن نو یو بندا د درو جرمونو کې کم یو جرم هم د حرم د حدودونو بهر وکړ او بیا و تخته د حرم ته حدود ته نو الته ورته قانون نه اپلای کیږي بلکې امام ابو حنیفه او درې واړه امامان وایي یضيق علیه هغه باندې به امبارګو لګي سبکه ور باندې امبارګو ان سنس چې خلکو ته خبردار کړي چې ډوډۍ ورکړه کچا ولا او بو ورکړي کچا ولا صحیح نو سبکه هغه دې ته خپل نشي پاتې کېږي صحیح نو الټیمیټ ریزلټ بسې چې د حدودونو بار بار او دی خو په خپل مرشي دولګي تندنا او یا به الټیمیټ ریزلټ بدای چې حدودونو به بار راوځي او ځان به تسلیم کی سرندر وکړي البته کچا هر قسم جرم د حدود د حرم دنه وکړه د حرم د حدود دنه وکړه نو بیا هغه ته قانون اپلای دی ځکه چې الله تعالی لفظ ویل او من دخله څوک چې د جرم نه بعد داخل شدي تکانه امنه نه خو جرم نه بعد نه داخل شي خو جرم یې په حرم کې دنه کړی دی یعنی حدود د حرم کې او داغه لپاره قران وایي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم څوک چې د حدود دنه ظلم جاتے ہیں وائلیشن کی اللہ تعالیٰ وی اغلہ زبردست پنشمنٹ ورکا میرے عدالت تو بیرا ہو لیکن اغلہ کی خونا اصلا تو پیرا کیے رہے میں لیگل پروسیس میں بیٹھے رہے صحیح شو صحیح لیکن ہاں سوچو یعنی په د حرام حدودو کې دنه قانون ورته نه اپلای کیږي هغه باندې به امبارګو لګي چې هغه بهر راوځي د حدودونو او تسلیم شي یا خو ورکه کنه دا امبارګو دې لپاره لګي چې بهر راوځي نو قران کریم وایلیشن خو نشي کولای
نشي نیولې ها نه کنه نه به نشي ها او مگر قاضي صاحب د افغانستان په کندهار کې خلقه شریف ته بعض خلک ورننه وتل نه معافول نه هغه باندې امبارګو کو چې هغه بار راځي همس کې یو کندهار کې هندو خلکو په وړي خلقه شریف په لنه وځي هندو خلکو په مسلمانانو کې شي پوري نه نو چې اصلي کار نه کوي یو نه څه څه چې خپل راو دا به څه کو دا د وسبادو په نو کو دا ومن دخلو سوچ داخل شي حرم تا کان آمنا نشد محفوظ ولله اخاذ د الله لپاره غل الناس په انسانانو نو الله تعالی دا څه ونوي چې وعلى الناس لله او په خلق لازم دي د الله د لپاره د بیت الله حج نه الله تعالی ولله د خدای د لپاره على الناس په خلق لازم دي وګوره د تقدیم تاخير کې یو فائدہ ده چې خدای دا څه ویلې وي چې وعلى الناس لله په خلق باندې لازم دي د خدای د لپاره دې معنا دا چې فائدې خدای ته رسي دې معنا دا چې تر حج فائدہ چاته رسي الله تعالی نو چې الله دا وی ولله على د خدای د لپاره په خلق لا فائدې ته رسي ولله على الناس حج البيت او دویمه دا چې حج بیت الله کې نیت به 100% مخلص وي سورہ سل پسلو کې مو د دې وجه الله تعالی ولله و چې خالص د الله د لپاره وځي سبکه خالص د الله د لپاره وځي اته څه بل انټنشن سره لاړ شي صحیح نه خالص د الله هو الته چلاړي دا چې څه وخت جایز کار نه کوو چې جایز کار چې څه وخت نه کوا په تجارت کې نه کوا څه پروهیبټډ خو نه دي صحیح شو ولله خالص الله لپاره غل الناس فخلق لازم دي حج البيت حج د بیت الله حج معنا حج اوس د حج او د حج لغت کې دوه معنی دي لټنی دوه معنی دي یو معنی د زیارت څه ویزټ زیارت معنا ویزټ او دویمه معنی د قصد انټنشن څه قصد intention that Baytullah must be your final destination په دې اراده بدل او technically د حج معنا ده رکن خامس د اسلام پنځم رکن د اسلام او چې کله آیت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من ملک زادا وراحلة فلم يحج لا أبالي به يموت يهوديا أو نصرانيا سو چې د توشي تاسو توشه وایي د توشي او د سورلای وسلري د توشي او د سپرلای وسلري او حج نو کومل څه پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما I don't care she is going to die as a Jew or Christian صحیح او تایید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے د دې حدیث په اساس چې پیغمبر علیہ السلام دومره سخت الفاظ ویلي دي چې کله زما اجتهاد او ډیډکشن ماته دا وایي زما اجتهاد او ډیډکشن ماته دا وایي چې چا وس د حج وی او نه کوي فرض حج حضرت عمر وی چې زه خو غواړم چې لکه د غیر مسلم په شان په باندې ټیکس کېدم څه په کېدم یعنی چې تاسو په کېدم ججا to treat him as a non-Muslim to treat him or to deal him as a non-Muslim دویمه خبره چې اوس دا حج دا چې فرض شي نو کولې کله پکار دي نو ټول امامان په دې متفق دي چې دا په فور فرض دی ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي نمبر 3 چې دا استطاعت د سنه عبارت ده من استطاع سوچ چې وس لري دې تر لارې استطاعت د سنه عبارت ده نو پنځ د امام مالک رحمه الله
چې چا بدن صحیح دی او دې پیدل تلی شي پخپو بس بسم الله دی. امام شافعی رحمه الله هغه وی دین مراد د مالی استطاعت څه شي پیسو والا. نو که بدن ټیک نوم دی خو چې پیسې ورسره شته حج په فرض دی نو که خپل نشي کوله ته حج بدل به څه کوي که خپل نشي کوله بل څوک به کوي. امام ابو حنیفه فرمایي چې استطاعت عبارت ته د دواړو شیونو نه بدني استطاعت او مالی استطاعت. نو فرض کیږي به یو سړي باندې الا when he will get both of them together چې بدني استطاعت او مالی استطاعت دا دواړه join together شي نو الا د باندې حج لازميږي. نو تطبیق به څنګه کې تطبیق به داسې کې چې یو سړی کله په بدن باندې روغ نو پیسې ورسره نه وي څنګه ورسره مالی استطاعت نو لیټر ان چې ډیر زور شو ګرځېدې نشو یا فلج شو څه شو فلج شو چې بیا ګرځېدې نشو د فلج کېدو د وجه نو آل اف سډن لیټر ورپسې چرته راغې چې ستا په نامه باندې چاویل کړی څه کړی ستا په نامه باندې چاویل کړی دی $1 بلین فلانی بینک کې صحیح. نو پیسې خو سره رااله استطاعت مالی خو سره راغې او بدني استطاعت نشتا. نو پنځ د امام شافعي حج په فرض شو پنځ د امام ابو حنیفه حج فرض نه دی داولی کا ځکه چې بدني استطاعت په سره جاین ټوګیدر نه دی. او بل مسله چې چا باندې حج فرض شو ډیلې کوي حتی چې بدني استطاعت ختم شو نو لازم دی پدو چې خپل طرف نه نیابتن سو کوئی دی حج بدل لپاره د مرګ نه وړاندې او کوي نه لګو نو بیا باید چې دې وصیت وکړي په لازم دي چې څوک وصیت وکړي چې زما مال کې زما طرف نه څوک حج ته ولېږي. که وصیت نه وکړو نو پنځ د درې امامانو امام مالک شافعي او احمد رحمهم الله هغه وی بلا وصیتهم د په مال کې د در طرف نه حج کول لازم دي ځکه دا باندې یو قرض پاتې دي څه شي. خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بغیر د وصیت لزوم نشته د حج د وصیت ولې نه کو یعنی لازم نه د ورثه باندې چې د طرف نه حج کوي خو باید څه سره د خپل پلان سره احسانو کې چیرې ناروای کړی په کار چې تلوي چلو څنګه دا فرید خان بولی ګو طرف نه خبر ده کړه نو امکان څه چې الله تعالی قبول کړي شل زره پورې وړي हमारे فکر د درې زره 15 زره خدای کولای چې هر وخت یې غسته شي او کنه د استطاعت دی د ځان دی نه کړه یعنی مقصد چې تاسو په وخت کې چې راشه په درې میاشتې کې پوره ورکړي دی وایي چې په پوره وړي نه دی پوره وړي وکه دا کنه پوره وړي دی ته وایي چې هغه سړی دی پریدینه چې د ملک پرې دی اجر چادر باندې پور دے هغه وی خبردار وته نشي چې څو پر زما پیسې دې نه ادا کړی جوای پیدا د رسول مرګ دې مټه نو خو سم چې بانک مسجد خبر افغانستان ته وی ولا خبر اواز مفتي نه نه هیڅ نه وي دا ګور ایکسکیوز اول ما چاول د مامن زکات کې حاجت کې مانو زه خبر وړم په فکر تا ورته نه چې دا خبري اولاد راشي غیبم د پور وړي دا پور خو تر قیامت روان دي ما پلان واخاله مخکې خپل د مور حج نو کړ څه کې واسوي هیو کړ روز کاله خاله د هغه لپاره څه واسوي دوی د فامیل د مور د پکندار کې مشهور څه ده یا خان څه ها نو د مور د هغه خاو اچھا نو ما مور څه کال بیا وخت څه واسوي وای تل چې واړه ګرځي یا خان څه واسوي څه یا خان څه ده تاسو ها
نوس بلا مسله بلا مسله چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولې وایي چې بغیر د وصیت حج لازم نه دی چې حج کړه نه دی مس کړه دی او په فرض نو بغیر د وصیت لازم نه دی هغه وایي ځکه چې حج عبادت دی حج څه دی او عبادت نیت غواړي عبادت څه غواړي نیت غواړي د چا چې په چا فرض دی عبادت نیت غواړي د چا نیت چې په چا باندې فرض دی نو څا خو مړ دی نو نیت خو نشي کولای خدا وصیت قائم مقام د نیت دی دا وصیت په حج کې دا قائم مقام لري دا قائم مقام د نیت دی نو دا سړی چې هغه طرف نو کینو داغه وصیت پلس د دې سړي نیت داغه طرف نه چې جاین ټوګیدر شي نو دیٹ از کالډ هیز انټنشن اصل دې بوډا کوم اپلیکیشن څه ده کنه یره دل چل ور دی ښا څنګه ته په خانه دا زموږ بوډا امام چې دل چل ورته د قانون دی اپلای کولو اوس دا حج بدل به څوک کوي یا څوک کوي شي نو درې امامان وایي ها درې امامان وایي چې چا خپل حج نه کړي هغه حج بدل نشي کولای کوي کنو ادا کیږي نه ای وای کوي ادا کیږي نه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ادایي خو یو شي خو مکروه دی ادایي یو شي خو مکروه دی نو باید چې داسې سړی په حج بدل ونیږي چې خپل حج کړي ځکه چې شي کنه بیا پرفیکټ لور ولله علی الناس حج البیت من استطاع غیر سبیلا سوچ طاقت لري دې تدلاري یعنی درسیدو ومن کفر اچاچ کفر کو فإن الله غنی عن العالمین نو تاکي سر الله تعالی بے پروا دے عن العالمین من کفر یعنی یا عقیدتن کفر کو چې حج باندې عقیده نه لري حج باندې عقیده نه لري او یا عملا کفر کو چې فرض شو کوي نه نو دې ته عملی کفر وایي دې څه وایي عملی کفر چې کوي نه نو الله تعالی فرمایي فإن الله غنی عن العالمین څه خود مخلوق ته به حاجت زما ورته ضرورت ده صحیح لکه مونږ چې امریکا کې هو کې الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وارحم